سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د غزني پر ښار د یو ډله ییز برید مخه ونیول شوه. د دغه ولایت امنیه قمندان وایي د دولت یو شمېر وسلوالو مخالفینو تېره شپه غوښتل غزني ښار ته ننوځي، خو تر هغې مخکې د کشفي راپورونو له مخې په ګنج سیمه کې مخه ونیول شوه او په نښته کې 3 بریدګر وژل شوي او پاتې نورې په تېښته بریالي شوي دي. فرید احمد مشعل د دولت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ که چیرې وغواړي د غزني امنیت وننګوي له منځه به یوسي. دغسې شرمېدلي خلک به هېڅوک په ښار کې پاتې نه شي چې هغه د ښار امنیت ګډوډوي. نو د دوی په هکله به نورې څېړنې وروسته وشي چې دوی د چا د ګروپ و څه یې کول او هدف یې څه وه. خو زموږ د کشفي اطلاعاتو پر اساس باندې چې دوی په ښار کې تخریبي او تروریستي عملونه ډېر نور هم ترسره کړي دي او دوی اوس غوښتل چې بیا زموږ بېګناه خلک په خپلو کورو کې ووژني، په قتل یې ورسوي. په ننګرهار کې د داعش ضد عملیاتو په لړ کې 12 نور داعشان هم ووژل شول. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي دغه عملیات تېره ورځ د بهرنیو ځواکونو له لوري د هسکې مینې او د نازیانو ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي. له دې سره سم د دغه ولایت د غنیخیلو ولسوالۍ په 26مې ویالې سیمه کې یو ماین جوړونکی د خپل ماین د چاودنې له امله وژل شوی دی. د لغمان په مرکز کې د یوې نښتې په پایله کې د دولت 3 وسلوال مخالفین ووژل شول. په دې نښته کې چې تېره ورځ د مهترلام ښار په بدیاباد سیمه کې ترسره شوه، د یادې ډلې 2 نور غړي هم ټپیان شوي او یو شمېر وسلې یې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د لغمان د والي ویان په وینا په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په قطر کې طالبانو له استازو سره لیده کاته کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی چې میرمن ویلز د طالبانو د سیاسي کمیسیون له غړو سره په لیدنه کې د سولې د احتمالي خبرو په اړه بحث کړی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت او طالبانو لا تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. د بادغیس د قلعه نو سب سټیشن پرانیسته د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د همکارۍ یوه بیلګه ده. دغه مطلب ولسمشر غني د ترکمنستان له انرژۍ وزیر پوریچیکوف چاري مراد سره په کتنه کې چې د قلعه نو سب سټیشن د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی او څرګند کړی او زیاته یې کړه چې افغانستان له منځنۍ اسیا سویلي اسیا هیوادونو ته د انرژۍ د لیږد وړتیا لري. ښاغلي غني همداراز په ډاګه کړه چې د مالیې د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیران د افغانستان د برېښنا شرکت مشر او د مشترک المنافع هیوادونو په چارو کې د نوموړي استازي صلاحیت لري چې د انرژۍ د لیږد او اړوند مسایلو په اړه له ترکمنستان سره خبرې وکړي. او ولسمشر غني بادغیس د خپل سفر په لومړۍ ورځ تېر مازدیګر د دغه ولایت له یو شمېر ښځو سره په کتنه کې ویل چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه زیاتیږي. دغو مېرمنو په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې زیاتوالي او په ځانګړې توګه په محاکمو کې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو د زیاتېدو او ښځو ته د اقتصادي او سوداګریزو فرصتونو جوړولو په اړه خپلې ستونزې او وړاندیزونه له ولسمشر سره شریکې کړې. ښاغلي غني بادغیس والي ته لارښوونه وکړه چې د ادارو د بستونو لپاره د ښځو د ګډون په خاطر رقابتي زمینه برابره کړي او په محاکمو کې د ښځو کمښت ته په اشاره وویل اساسي ستونزه په مرکز کې د ښځینه څارنوالانو او قاضیانو خدمتي کېدو کې وه. اوس دا ستونزه حل شوې او دمګړی د سیمې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو په ګمارنه کې نرمښت ښیي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.